د دنیا تر ټولو لوی بلډینګ برج خلیفه چې د کوم په جوړولو 114 اربه خرچه شوې ده. ایلون مسک داسې 119 بلډینګان په یو وار اخیستلی شي. یا د دنیا تر ټولو ګران بیه موټر بوګاټي لیټسټ ماډل چې د کوم قیمت 140 کروړه روپۍ کیږي داسې 9500 موټران په یو ځل ایلون مسک رانیولی شي. خو ایلون مسک د ټیسلا او سپیس ایکس کمپنیانو مالک دی. هغه د دنیا ټول مالدارانو په فهرست کې بیل ګیټس، جی پیزوس ټول شاته پرېښي دي او ایلون مسک اول نمبر دی. ایلون مسک هغه انسان دی چې په 2020 کې د ده نوم د مهترینو په لیست کې نه و او په 2021 کې د هغه نوم په اول نمبر راغلی و. دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن به موږ د ایلون مسک د ژوند په باره کې خبرې کوو، کوم چې د دنیا تر ټولو مالدارترینه شخص دی. راځئ د هغه په ژوند نظر اچوو. دغه ویډیو تاسو د ایلون مسک د ژوند په باره کې د معلومات سره پرمختګ ته هم هڅوي. ایلون مسک د جون په 28مه په 1901 پریټو کلي کې ترانسوال ښار کې سویلي افریقا کې پیدا شوی دی. د هغه پلار یو انجینر و او مور یې یوه سوپر ماډله وه. ایلون مسک د کوچنیوالي څخه ذهین و او ایلون مسک د 10 کالو و چې مور او پلار یې طلاق سره واخیستلو. په همدغه عمر کې ایلون مسک ته یو ځل شوخو ماشومانو داسې ټیله ورکړله چې هغه د مرګ څخه بچاو شو. د هغه وروسته ایلون مسک د شوخو ماشومانو پر ځای د کتابونو سره دوستي شروع کړله. د هغه سره په کور کې کمپیوټر موجود و او د پروګرامونو په جوړولو باندې کوشش شروع کړلو. هغه د 12 کلونو و چې هغه یو گیم جوړ کړلو او هغه یې په $500 باندې خرڅ کړلو او هغه یې د ژوند اوله ګټه هم وله. د هغه وروسته ایلون مسک ډېر وهڅېدلو او بیا د هغه وروسته ایلون مسک خپل وخت یوازې د کتابونو په کتلو باندې او په کمپیوټر کې په پروګرامونو جوړولو باندې تېراوه. په 11 کلنۍ کې دی کاناډا ته لاړو او هلته د په $1 باندې ګزاره کوله. او په کاناډا کې په 11 کلنۍ کې په 1990 کې په کوینز یونیورسټي کې د داخله واخیستله. د هغه وروسته 2 کاله بعد پنسلوانیا یونیورسټي ته لاړو او هلته د بیزیک په اړه معلومات کول او د کلمیټیک ډګري هلته ترلاسه کړله. په 1995 کې هغه کالیفورنیا ته منتقل شو او هلته په بله یونیورسټي کې داخله واخیستله. د بیزیک د پی ایچ ډي کولو لپاره یې هلته داخله واخیستله او د هغه وروسته یې 2 ورځې بعد تعلیم ته د خیر نامه پرېښودله او تعلیم یې پرېښودو. او کله چې ایلون مسک د 24 کلونو ولو دا او د هغه ورور د زیپ 2 په نامه یو کمپنۍ جوړه کړله او د خپل پلار څخه $28,000 واخیستل او په هغه کې یې انویسټ کړل او د دغه کمپنۍ لپاره یو ځای په کرایه واخیستلو چېرته چې دی په هغه کمپنۍ کې کار کولو. دا یو داسې کمپنۍ وه چې د موبایل نمبران او د ښار نقشې پکښې موجودې ولې. د هغه وروسته یې دغه ویب سایټ په $380 میلیونه باندې خرڅ کړو او په 1991 کې هغه د x.com په نامه یو ویب سایټ جوړ کړلو چې د هغه وروسته د پیپال په نامه یاد کړل شو او هغه یې هم په $105 میلیونه باندې خرڅ کړو. او د 11 کالو په عمر په 2003 کې هغه یو ډېره فایدهمنه کمپنۍ یعنې د سپیس ایکس بنیاد کېښودلو. د دغه کمپنۍ ټول میشنونه تر 2008 پورې ناکامه کېدل او د فضا په لور به دغه میشنونه یو څه وختل او د هغه وروسته به راوغورځېدل او ناکامه به شول. ایلون مسک په دغه عمر کې ډېر قرضدار او غریب شو او هغه هیڅکله هم ماتې ونه منله. بیا یې هم خپل کوشش جاري وساتلو او په خپله کمپنۍ باندې کار شروع کړی و. د هغه وروسته ایلون مسک یو راکټ د سپوږمۍ او د فضا په لور کامیابه شو. د هغه وروسته سپیس ایجنسي ناسا د مسک سره انټریکټ پاس کړل او سپیس ایکس د پرمختګ په لور روانه شوله. ایلون مسک د یوې بلې لوړې کمپنۍ مالک هم دی چې د ټیسلا په نامه یادیږي او دغه کمپنۍ موټران جوړولو کمپنۍ ده او دا کمپنۍ داسې موټران جوړوي چې پرته تیلو چلیږي او داسې هم کیږي چې دا موټران پرته له انسان څخه کنټرولیږي. تاسو ته به اوس معلومه شوي وي چې ایلون مسک څومره مشکلات لیدلی دي او څومره کوشش یې کړی دی او نن ایلون مسک د $210 بیلیونو مالک دی. دا ویل هم غلط نه دی چې ایلون مسک د دنیا د ځینې هیوادونو څخه هم مالداره دی. الجیریا، قطر، کویت، رومان دغه ټول هیوادونو مالداري بیا هم د ایلون مسک څخه کمه ده. مطلب دغه هیوادونه $140 بیلیونه لري خو بیا هم د ټول ملکونه د ایلون مسک په برابري کې غریب دي. نو بیا خبره دغه ده چې ایلون مسک خپلې پیسې چیرې مصرفوي. که موټران وښایي خو هغه د سره د موټران تر ټولو لوی طاقتوره کمپنۍ موجوده ده. ایلون مسک خپلې پیسې یوازې او یوازې په خپلو کمپنیانو باندې مصرفوي. په 2020 کې ایلون مسک د مالدارانو په لیست کې په 15 نمبر و
او د 2021 په شروع کې اول نمبر ته راغللو. د حیرانتیا خبره خو دغه د چې ایلون مسک د نورو بیلیونرو پر رقم ژوند نه تیروي بلکې ډیر فرق ورسره لري. خو ایلون مسک بیا هم یو عام ژوند تیروي. هغه په خپله کمپنۍ کې په خپله هم کار کوي. د عمر زیاته برخه په خپله کمپنیانو کې تیروي. د ایلون مسک سره خپل شخصي الوتکې، هوایي جهازونه، د اوبو لوی کښتۍ، ښه عالیشانه کورونه موجود دي. ایلون مسک چې په کوم کور کې اوسېږي د هغه کور قیمت تقریبا 750 کروړو څخه پورته دی. دا یو د ایلون مسک د ژوند په باره کې معلومات. که تاسو دغه معلومات خوښ شوي وي او دغه ویډیو مې خوښه شوي وي، ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ووایاست چې راتلونکې ویډیو د چا د ژوند په باره کې جوړه کړم.